موږ باید یو بله لاره هم ولرو، شاید دا پاسورډ موږ نه هیر شي، بیا به سیسټم ته څنګه ننوځو. نو تاسو د ساین ان آپشنز ته راځئ، لکه هماغه طریقه ده که نه، لږ به لږ لنډ ورشو موږ. لاندې را کې وځو پین. چې کله تاسې پین کریټ کوئ نو تاسو باید پاسورډ ولرئ، یعنې دا پاسورډ باید در سره وي. ABC 1 2 3. اوکې، اوس ته کولی شي پین کریټ کړي 1 2 3 4 5 6 7 خو داسې صحیح نه راځي. ښه، داسې به صحیح راشي 10 شل دیرش 10 شل دیرش. او که ته ورکې حروف او سیمبلز هم لیکل غواړې نو بیا دا چیک ولګوه. دا چې ولګېده نو بیا پکې ABC هم لیکلی شي، خو فی الحال اوس یوازې نمبر یې لیکلی شي، ډیجټس. دا به تاسې اوکې کړي. نو اوس مونږه چې کله کمپیوټر چالان کو نو تاسو که د ساین ان آپشنز باندې کلیک کې دوه طریقې سره یو پاسورډ دی ABC 1 2 3 او بل چې دی پین دی. پین کې لیکو 10 شل دیرش. صحیح ده؟ او دواړو سره خلاصې دی شي. دا لکه دا الټرنیټیوز دي، مطلب دا بدیلې لارې دي که نه. پاسورډ د نه غلط شي نو پین سره به ته کمپیوټر ته ننوتی شي.